ستاسو سرمن ولې خرابېږي د جمع په موسم کې یا ولې خشکېدو طرف ته درومي د جمع په موسم کې او داسې یو اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم چې په هغې طریقې سره ستاسو سرمن به نه خرابېږي د جمع په موسم کې او نه به خشکېدو طرف ته درومي خو د ټولو نه اول یو څو وجې زه تاسو ته ښیم چې د هغې وجو نه ستاسو سرمن خرابېدی شي د جمع په موسم کې د ټولو نه اول دا ده چې کله هم د جمع موسم شي نو بهر چې کومه هوا ده په هغې کې د اوبو کموالی راشي کوم ته چې موږ نمی ویلی شو نو د هغې د وجې ستاسو سرمنې ته اوبه نه میلاویږي چې د هغې د وجې ستاسو سرمن خرابېږي او خشکېدو طرف ته درومي او دویمه یې دا وجه ده چې کله موسم ډېر زیات یخ شي نو د هغې د وجې هم ستاسو سرمن خرابېږي او خشکېدو طرف ته درومي او درېمه وجه دا ده چې د جمع په موسم کې اکثر انسانان اوبه نه څښي نو کله چې انسان بیا اوبه نه څښي نو د هغه سرمنې ته چې د اوبو کم ضرورت وي هغه ورته نه میلاویږي او د یخنۍ او د جمع د وجې هم انسان سرمنې ته اوبه نه میلاویږي چې د هغې د وجې هم ستاسو سرمن خرابېږي او خشکېدو طرف ته درومي او څلورمه وجه دا هم ده چې کله هم تاسو د خپل وجود د ګرمایش دپاره په کورونو کې هیټر استعمالوئ یا اور استعمالوئ نو د هغې د وجې نه ستاسو په سرمن کې چې کومه اوبه وي هغه خارجيږي چې د هغې د وجې هم ستاسو سرمن خرابېږي خشکېدو طرف ته درومي او پنځمه وجه دا هم ده چې تاسو ډېر زیات په ګرمو اوبو باندې لمبېږئ نو د ګرمو اوبو د وجې هم ستاسو سرمن خرابېږي خشکېدو طرف ته درومي نو تاسو به په تړمو اوبو باندې لمبېږئ نو کله هم چې د چا سرمن خرابېدو طرف ته روانوي یا خشکه شوي وي نو که چېرې تاسو سره په کور کې ګلیسرین یا ویسلین وي نو تاسو به دا دواړه راوالئ او دا دواړه به مکس کړئ او په خپله سرمن باندې به تاسو دا دواړه لګوئ چې د دې سره ستاسو کومه سرمن خرابه شوي دا هم ورسره زر ټیک کېږي او د دې سره ستاسو سرمن هم خشکېدو طرف ته نه درومي